انسان چې هغه خپل اصلي معیار خپل کړي، بیا دغه یاغي حیوانات هم د انسان په قبضه کې راځي. دا یاغي حیوانات کتابو کې قصه راځي. نبی علیه الصلاة والسلام یو خواته یو فوج ولېږئ مجاهدین. دا مجاهدین په یو ځنګله کې رالو، چونکې ځنګله کې طبعا وحشي حیوانات وي، زمریان وي، پړانګان وي، نور داسې حیوانات. نو د نبی علیه الصلاة والسلام یو غلام د نوم یې رسخیر د دا په ځنګله کې له دا نورو جلا سولار ځینې ورکه سو. مجاهدین مخ ته ولاړو، له ده څخه ورکه سوه، شاته پاته سو. دی وایي زه چې په دې ځنګله کې را روان سوم، یوازې یو زمری مخ ته زمری خو ډېر وحشي حیوان دی. وایي دی څه را نږدې سئ، دی د خواشینۍ په حالت کې وایي ما وویل چې زه پلانی یم د نبي علیه الصلاة والسلام غلام. وایي زمري داسې سوکا سا وکشه را نږدې سئ، پر دا کالو یې بی را وکش، مخ ته روان سئ، زه پسې روان سو. وایي زمری روان و، زه پسې تلم چې چیرې زموږ پوج اړولي و چې هغه ښکاره سو. وایي زمري ما ته مخه راکړه، زه تر زمري تیر سوم، دی دلته راته پرېوتی چې زه په خلکو ګډ سوم، دی ولاړ سو. الله جل جلاله به کائنات ټول ستا په قبضه کې راولي که تا ځان د الله په قبضه کې ورکړه.